السلام علیکم ستړي مه شئ درنو اورېدونکو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. رحمت الله همت یم او دا ځل د یو بل نوي ناول سره چې د معجزې تیږه نومیږي حاضر شوی یم. د دې جنایي او پولیسي ناول لیکوال موریس لبلان دی او پښتو ته یې ژباړه بیا نصیر احمد احمدي کړې ده. دا چې په دې ناول کې څه دي نو د ناول په بېلابېلو برخو کې به یې راسره واورئ. پیل هم د ناول له لومړۍ برخې څخه کوم. ورونیک خپل اوښکې پاکې کړې، مخامخ ولاړې ځوانې ښځې ته یې وکتل، په غریو کې یې وویل: هونریک، خبرو دې وویرولم، ووایه زما پلار دې په خپلو سترګو ولید. هونریک د سارک د جزیرې یوه ځوانه مېرمن وه. دې د کاسکي د دهقانانو غوندې خبرې کولې او په څهره کې د معصومیت نښې له ورایه ښکارېدلې. هغې یوه سړه ساه واخیسته، ویې ویل: مېرمن ورونیک، تاسو د وروستي وحشت په اړه ناخبره یاست. د سارک د جزیرې اوسیدونکي مرګ په خپلو سترګو ویني. یوازې یوه میاشت مخکې جزیرې ته یو ناپېژانده کس راغی. دا سړی تر اوسه چا نه دی لیدلی، خو په خلکو کې ګنګوسې خپرې شوي چې دی د هغو المانیانو له ډلې یو دی چې غلا کوي او خلک وژني. داسې ورځ دې نه وي چې د ساحل په څنډو او ځنګله کې یو دوه مړي ونه موندل شي. مېرمن هورونیک غلی شوه. هورونیک ته یې وکتل، ویې ویل: د دې جزیرې په یو متروک کور کې د 4 صلیبونو نښه ولیدل شوه. دا صلیبونه په وینو ککړ وه. لاندې یوه جمله لیکلې وه: 4 صلیبه 4 جنازې. په بل کور کې 4 کسه پر صلیب راځړولي وه. له دوی سره هم یو یاداښت پروت وه: د مړو دا شمېره باید 13 ته ورسیږي. اوس د جزیرې د اوسیدونکو په منځ کې وحشت پروت دی. یوه میاشت مخکې له دې جزیرې څخه د وتلو هڅې پیل شوې. هره ورځ ډله ډله خلک جزیره پرېږدي او په خپله مخه ځي. خلک ان له خپلو سیورو هم ویره لري. او رښتیا تېره اونۍ له خپلو څو ملګرو سره له جزیرې ووتم. سودا مو واخیسته. مور، پلار او وړه خور مې د جزیرې په لاندنۍ برخه کې پاتې شول. خو اوس د دوی ژوند ته کومه تمه نه لرم. هونریک غلی شوه. رونیک ته یې وکتل. د هغې په سترګو کې اوښکې ځلېدلې. رونیک ښکلې مېرمن وه. زیږې سترګې یې درلودې، خو په دې ښکلو سترګو کې درد او اندېښنه له ورایه ښکارېدله. رونیک په پیغلتوب کې تر دې لا ډېره جذابه وه. هغه وخت یې د بوهم په ښار کې له یو ځوان سره وپېژندل. ځوان وروسکي نومېده، خو رونیک ته یې لا په هماغه اوله ورځ خوند ورنه کړ. دا نه پوهېده چې دا ځوان څوک دی او پخوا یې څه کول. خو د رونیک د پلار هرجمون د ټینګار له لاسه هغې له دې ځوان سره واده وکړ. کال ووت، زوی یې پیدا شو چې نوم یې فرانسوا ورباندې کېښود. د رونیک پلار او د هغې خاوند په پیل کې یو بل ته ګران ول، خو وروسته یې ترمنځ خړې اوبه تېرې شوې. ان څو ځله یو بل په سپکو ټکو یاد کړل. رونیک نه پوهېدله چې اصلي خبره څه ده. یوازې دومره احساس ور لوېدلی و چې د دې د خاوند او پلار ترمنځ توره پیشو تېره ده. دا ویره یې وروسته لا پسې ډېره شوه. دې ته داسې ښکارېدل چې وروسکي د دې د پلار د وژلو پلان لري. دا اندېښنه یې ډېر ژر په واقعیت واوښته. رونیک یوه ورځ د پلار کوټې ته ورغله. سترګې یې رډې راوښتې. د وروسکي په لاس کې تېره چاړه ښکارېدله. وروسکي قوي ځوان وه. په اسانۍ سره یې د رونیک پلار په ځمکه پرېباسه او پر ټټر یې کېناسته. رونیک چیغه کړه، خو خاوند یې د دوهمې چغې وار ورنه کړ. دروند څوکې د ښځې ژامې ته سیخ شو او هغه یې بې سده پرېوته. کله چې یې سترګې رڼې کړې، وروسکي په کوټه کې نه وه. دی په خپل پلار پسې سترګې ورغړولې. هغه کونج ته غلی ناست وه. رونیک ور وښویېده. په کمزوري غږ یې وویل: شکر چې ژوندی یې. هرجمون د خولې له کونج څخه په راوتلې وینه لستوړی تېر کړ. په ستړي غږ یې وویل: سارا کې چلېږي. رونیک وویل: دا جنایتکار چیرې ته لاړ؟ بیا به یې ونه ویني. رونیک په حیرانۍ خپل پلار ته وکتل. ولې؟ د پلار تندي یې ګونځې پیدا کړې. لورې، هیله کوم په دې اړه نورې پوښتنې مه رانه کوه. زما او د وروسکي ترمنځ یو وحشتناک راز دی، نه یې شم درته ویلی. بل څوک باید ورباندې پوه نه شي. رونیک یو ناڅاپه وژړل او ځان یې د پلار غېږې ته ور واچوه. هرجمون وویل: نور به هغه دلته را نه شي. ښځې په ژړا کې وویل: هیله کوم علت یې راته ووایي. پلار یې وویل: روسکي د بوهم د یو پخواني پاچا کړوسی دی. د بوهم او وسني پاچا ته جاسوسي کوله او زه له څه وخته راهیسې په دې حقیقت پوه وم. ما د پوځ یوه مشر ته خبر ورکړ. ډاډه یم
روسکي به تر 24 ساعتونو ونیول شي او خپله سزا به وویني. د ورونیک چیغو زور واخیسته. آها نو زما زوی فرانسوا به بې پلاره شي. د هرجمون تندي ګونځې لا پسې ژورې شوې. هو خو نه غواړم خلک په دې پوه شي چې فرانسوا د هغه زوی ده. ښځې په ژړا کې وویل نور څه نشي ویلی، نه کومه بله پټه خبره نشته، خو زما او روسکي د رازونو په اړه بله پوښتنه مه کوه. هیله کوم که درته یې ووایم زړه به دې له ویرې وچاودي. سړی غلی شو، لاړې یې توف کړي، وینه پکې ګډه وه. ویې ویل له دې رازونو زه پخپله هم ویرېږم. په موږ کې باید یو مړ شي، زه یا ورسکي. رونیک د خپل پلار پښو ته ور ولوېده. پلاره تاسو نور هم په وحشت کې واچولم. هغه کومه پیښه وه چې تاسې دواړه سره دښمنان کړئ؟ هیله کوم ووایه، زه باید په دې خبرو پوه شم. هرجمون سوړ اسویلی ویست. دا راز د فرانسې په تیر تاریخ پورې اړه لري. که ورسکي په دې مبارزه کې بریالی شي هیڅوک به د هغه مخه ونه شي نیولی، خو خدای دې وکړي چې زما اندېښنه بې ځایه وي. پلاره تا وویل چې ورسکي به زنداني شي، نو ولې ویرېږې؟ هرجمون په خبره کې ور ولوېد. هو خو کله زندانه وتښتي بیا یوه شېبه دواړه غلي شول. رونیک د ورسکي په بېلتون نه وه خفه، ځکه له لومړۍ ورځې هغه نه خوښېده، خو د خپل زوی فرانسوا راتلونکي یې زړه خوړ. هرجمون وویل رونیک غوږ ونیسه چې څه درته وایم. رونیک سرې سترګې ور واړولې. پلار یې وویل زما او د روسکي د جګړې په اړه باید هیڅوک هم خبر نشي. پوهېږم چې روسکي ستا خاوند دی، خو خبره خلاصه شوه. ته باید د بوهم یو لرې پرته کلي ته لاړه شي او هلته په هغه کور کې واړوي چې ماته له نیکونو راپاتې دی. رونیک وپوښتل او ته؟ له فرانسوا سره سارک جزیرې ته ځم. رونیک په حیرانۍ وویل د سارک جزیره؟ هو، سارک د فرانسې یو لرې پروت ټاپو دی. هلته ډېر خلک نه ورځي، اوسېدونکي هم تر 1.5 کورنیو نه اوړي. د جزیرې ساحل له اوارو تیږو ډک دی. له لوړو ژورو یې مختلفو ونو سرونه راپورته کړي، بس نور څه نشته. اوارې تیږې او شنه ځنګلونه. له همدې امله په ونې کې اواز یو ځل یو مسافر وړونکي وړه بیړۍ ورځي او بس. رونیک په حیرانۍ وپوښتل خو ته ولې دې جزیرې ته ځې؟ دا زما شخصي راز دی، په بل چا پورې اړه نه لري. فرانسوا هم ځکه راسره بیایم چې هغه ځای محفوظ او له خطر څخه خوندي دی. کیدای شي چې روسکي د خپل زوی د تښتولو لپاره یو څه وکړي. نو زه له تا سره نشم تللی، دا بیا وروسته خبره ده. کمی وخت وموند نو حوال به درکړم او په پټه به د یو څو ورځو لپاره جزیرې ته راشي. رونیک غلی شوه. هغه پوهېده چې پلار یې له خپلې خبرې نه اوړي. میاشت ووته. رونیک د پلار د استولي پیغام په واسطه وپوهېده چې روسکي نیول شوی دی. وروسته د رونیک پلار له خپل لمسي فرانسوا سره د سارک جزیرې ته لاړ. رونیک به هم کله کله د پلار په اجازه د دوی لیدو ته ورتله، خو هلته یې د ډېر وخت لپاره پاتې کېدو اجازه نه درلوده. خو رونیک تر اوسه لا د پلار په رازونو نه وه پوهېدلی. یوه ورځ د ماکونوک په نوم یوې بیړۍ چلوونکي ورته وویل چې پلار یې ډېر وخت په ځنګله کې تفریح کوي او کله کله هم د جزیرې په پخوانیو ویرانو خرابو کې په یو څه پسې ګرځي، داسې لکه د یو لوی گنج په پیدا کولو پسې چې سرګردانه وي. د هرجمون کور د یوې شنې غونډۍ پر سر وه. په دې کور کې یو بل سړی هم اوسېده، اسفان مارکس نومیده او دا سړی د فرانسوا معلم وه. هرجمون په دې سړي باور درلود او د هغه له لارښوونو سره سم به یې خپل پټ کارونه پر مخ وړل. اسفان مارکس یو ورځ پر رونیک زړه بایلود او د همدې پاکې مینې له امله فرانسوا لا ورباندې ګران شو. هرجمون عاقل انسان و، ذهن به یې ژر خلاصېده. په لنډ وخت کې وپوهېده چې معلمي پر لور مین دی، خو نه یې غوښتل چې د خپل ماموریت تر پای ته رسېدو مخکې د خپلې لور د واده په اړه کوم تصمیم ونیسي. د له اسفان سره ژمنه وکړه هر وخت چې خپل هدف ترلاسه کړي له هغه وروسته به یې له رونیک سره د واده غم وخوري. 15 کاله تیر شول. په دې موده کې د رونیک زړه ته ولوېده چې پخوانی خاوند یعنې روسکي به په زندان کې مړ شوی وي، خو لا هم هرجمون اسفان ته د دې اجازه نه ورکوله چې له لور سره یې واده وکړي. د وخت په تېرېدو سره د سارک د جزیرې سکون په نارامۍ بدل شو. په خلکو کې ګنګوسې شوې چې په جزیره کې غله او قاتلین پیدا شوي او د خلکو مال او ژوند ګواښي. دا اوازې ورځ په ورځ ډېرېدلې. ان د هرجمون زړه هم وحشت ونیوه. له همدې امله یې رونیک ته د یو چا په لاس احوال ورولېږه چې جزیرې ته راشي او خپل زوی فرانسوا له ځان سره بوځي.
دا احوال لیږونکې میرمن هنرین وه چې ورونیک ته یې د جزیرې د وحشت کیسې کولې. هنرین وویل: میرمن ورونیک، تاسو ډیره موده له جزیرې لرې یاست، خو جزیره بدله شوې ده. هغه پخوانی امن نه دی پکې پاتې. پوهیږي داسې ورځ دې نه وي چې یو یا دوه مړي ونه موندل شي. وضع خرابه ده او د حالاتو د ښه کېدو تمه هم نه لیدل کېږي. د اسفان مارکس غوښتنه دا وه چې پلار دی باید جزیره پرېږدي، خو هغه سرتنبه سړی دی. تر اوسه یې د اسفان خبره نه ده منلې. تېره شپه له ځنګله پرله پسې ډزې راغلې، خلکو چیغې وهلې، خو هېچا دومره زړه نه درلود چې نږدې ورشي او په دې ځان پوه کړي چې څه خبره ده. نیمه شپه مو حیرانونکي غږونه واورېدل. د غونډۍ له سره د ساحل څنډې ښکارېدلې. ورونیک وویل: نو په ځنګل کې غله دي؟ نه پوهېږم، تر اوسه چا نه دي لیدلي. څنګه به یې ویني؟ د جزیرې اوسېدونکو ته چې د زمري زړه هم ورکړي نو ځنګله ته د تلو جرأت نه لري. ورونیک په خبره کې ورولوېده. ښه نو هغه غږونه د څه وو؟ هنرین وویل: د جزیرې اوسېدونکي په بیډیو کې تښتېدل او پلار یې پاتې شو. هو، د خلکو په تېښته خوشحاله وه. ویلې چې ښه زیری دی، غله به پوه شي چې په دې جزیره کې له لوټلو لپاره څه نشته. بس دا ناامیدي به یې له دې جزیرې ورک کړي. او فرانسوا څه کوي؟ هغه ډېر وخت په ښکار تېراوه. اسفان مارکس به تل ورسره وه، خو په وروستیو څو ورځو کې دواړه له کوره نه دي وتلي. ورونیک سړه ساه واخیسته. ویې ویل: باید ډېر ژر جزیرې ته لاړ شم او خپل زوی وژغورم. د هنرین سر وځړېد، خو په دې شرط چې تر اوسه ژوندی وي. ورونیک فکر په مخه کړه. له نیولې څېرې څخه یې داسې ښکارېدله چې ذهن یې پخوانیو خاطرو نیولی دی. وروسته یې سر هڅ کړ. څه وخت حرکت کوو؟ سبا سهار. ورونیک وویل: هنرین، په جزیره کې وضع خرابه ده. موږ باید له وسلې پرته هلته لاړ نه شو. یو ملګری مې دی، پاتریس بلوال نومیږي. پخوانی تقاوتي افسر دی. هغه یو دوست لري چې دن لوی پرنا ورته وایي، خو زه ډاډه یم چې دا هماغه ارسن لوپن دی. هنرین په حیرانۍ وویل: ارسن لوپن؟ هغه خو مړ شوی. نه، ارسن لوپن دومره په اسانۍ نه مري. په یوه میلمستیا کې مې له پاتریس بلوال او میرمن کورالی سره وپېژندل. پاتریس بلوال مهربان سړی دی. د په میلمستیا کې دین لوی پرنا را وپېژنده. مامان کورالی ویل چې د یو بل نوم هم لري، ارسن لوپن. هنرین وویل: ښه، له دې سړي څه غواړې؟ پاتریس بلوال ته یو خط لیکم او هیله ورنه کوم چې مرسته راسره وکړي، په دې معنا چې ارسن لوپن د سارک جزیرې ته راوغواړي. هو، او که ستاسو خبره ونه مني نو بیا ارسن لوپن هیڅ وخت د پاتریس بلوال غوښتنه نه ردوي. په هر صورت موږ باید سبا وخت حرکت وکړو. که له یک شنبې خبره واوښته بیا جزیرې ته تر بلې اونۍ کومه بیړۍ نه ځي. سمه ده، همدا اوس هغه ته خط لیکم او تر سبا سهاره به هر څه چمتو وي. ورونیک دا وویل. پر څوکۍ کېناسته، قلم او کاغذ یې ور واخیستل. ویې لیکل: ښاغلی پاتریس بلوال، تېره اونۍ مې تاسو ته وویل چې زما پلار هرجمون او زوی مې فرانسوا د سارک په جزیره کې له خطر سره مخامخ دي. نیت مې دی چې سبا سهار وخته د سارک د جزیرې په لوري حرکت وکړم. له تاسو څخه هیله کوم چې خپل ملګری ښاغلی لوی پرنا ته ووایاست چې د مرستې لپاره جزیرې ته راشي. په درنښت، ورونیک. درنو اورېدونکو، دا به د معجزې تیږې ناول لومړۍ برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه او خوشحاله ژوند